بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. مهم خوبونه دي. خوبونه اورو بیا یې تعبیروو. خوب کې باچا سره ولیدل چې سم خبرې وشولې. باچا یې خوب کې لیدلی. په کور کې خپل منځ خبرې کېدلې. اسمه ته خپل د بل خوراک مې څوک د خوب نه وروسته به باچا سره ناست د خوراک یې کړی. هم په دې خوب کې ډېر خوشحالي وم د باچا لخوا هم زما دا خوب کله تعبیر کړي. نو دا ډېر ښه خوب ده، ما ورته تعبیر کړی ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېر ښه خوب دی لیدلی، الله تعالی یې درته ښه کړي. دې باره کې زما یو ویډیو کلیپ هم شته یوټیوب کې. باچا په خوب کې لیدل د دعا د قبلېدلو هغه یو څه نښې دي چې په خوب کې ښودل کېږي. یو پکې همدغه ده چې په خوب کې ته وګورې چې باچا سره ستا ملاقات شوي، باچا ستا کور ته راغلی وي، باچا تا سره خبرې کوي، ته باچا ته ورغلی، ته باچا سره ناست یې، که هر څوک وي ولو که کافر باچا یي، خو چې باچا دې په خوب کې ولیده تعبیر یې په دې باندې کېږي چې ستا مقام د الله په نزد اوچت ده. که ته ځان ته په کم نظر ګورې مه ګوره، ته د الله خاص بنده یې، تا کې یو خاص صفت ده، یا د مور دعا ده در پسې، یا د پلار دعا ده در پسې، او یا یو ښه صفت ده په تا کې، یو ښه د عبادت ده په تا کې، یو ښه خصلت ده په تا کې، ښه اخلاق ده په تا کې، یا د منځونو پابندي یا صلې رحمي یو خاص صفت په تا کې ده. په هغه وجه باندې تا الله باندې ګران یې او ته چې کوم دعا کوې، کوم شی غواړې هغه الله درته پوره کوي، سختي نه لري، اسانه ده. دعا دې قبلېږي، توبه دې قبلېږي، الله ته نږدې کېږي. والله تعالی پلار مې وفات شوی، هغه مې خوب کې لیده چې پښه یې درد کوي. نو دې باره کې زما ویډیو شته چې کله یو مړی یو څوک وفات شوي او هغه په خوب کې ته وګورې چې هغه شکایت لري، مریضي وي یا وږی وي یا څه نور شکایت لري، دا ښه تعبیر نه لري. د دې معنا دا ده چې تاسو داسې کار کوئ چې ستاسو دغه همدغه مړي یا پلار مې، مور مې، بابا وي، چې هر څوک وي د طریقو د ده د نصیحتونو خلاف کوئ. تاسو په دې باندې هم تعبیر کېږي. د ده وصیت تاسو عملي کړی نه ده، دې باندې هم تعبیر کېږي. یا چا نه قرضدار ده، دې باندې هم تعبیر کېږي. یا تاسو د ده ښه ده یادوئ، دې باندې هم تعبیر کېږي. دې ته دعا نه کوئ، ده ته دې باندې هم تعبیر کېږي. نو په دې خوب کې چې ستا پلار شکایت کوي چې پښه یې درد کوي او ته ورته وایې چې غوړې کړم درته، او بیا غوړې کوې ورته، او بیا نور خپلوان هم ناست وي، نو معنا دا څه وفات شوی پلار دې دعا ته ضرورت لري. ته ورته لږ دعا کوې، خو دا نور هم باید متوجه کړي، نور هم متوجه کړي چې هغوی هم ورته دعا وکړي. موږ چې دعا کوو دا زموږ دعا الله تعالی زموږ مړو ته رسوي او هغوی بیا خوشحاله کېږي، راحت کېږي، ارامه کېږي، بیا پوښتنې کېږي چې دا کومه خوا راغی، دا څنګه اساني په ما راغی، څنګه په ما باندې خوشحالي راغی، څنګه ما ته یو ښه ورسېده. نو بیا ورته د ملک لخوا د الله تعالی لخوا ویل کېږي چې ستا دعاګانې دي، چې ستا اولاد تا ته یې کوي او ستا چا سره چې نیکي دي کړی هغوی تا ته دعاګانې کوي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. پیاز او رومیان په لمن کې ټولوي، کور ته یې راوړي، دا پټي نه راټول کړي، یا حاصل اخیستل، دا ښه تعبیر لري. حاصل اخیستل د ځمکې نه دا ډېر ښه تعبیر لري. چې کله ته ګورې چې یو فصل دی چې دې کرلي وي هغه حاصل ورکوي، او بیا باران وي، ته وایې چې بیا خټې وي، په خټو کې تاسو ناست یئ جاینماز اورئ، نو دا هم ښه تعبیر لري. خو لږ په دې باندې تعبیر کېږي چې د الله تعالی رحمت په تاسو ده، خو تاسو هسې ځان په تکلیفوئ. او بیا سپوږمۍ نیول دا د پلار په غوسه باندې تعبیر کېږي چې پلار ستاسو نه خفه ده. که تاسو داسې کار کوئ بې اجازه له کوره وځئ، نو په دغه باندې ستاسو پلار خفه کېږي. او بیا څه ګورئ چې دا سپوږمۍ اولي ته غورځېږي او دا بل خور دې په لغته وهي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا بل خور د ډېر بې پروا ده د پلار د حقوقو په رابطه باندې. نو کوشش وکړئ چې د پلار حقوق ادا کړئ، پلار خبره ومنئ. مور او پلار چې موږ تاسو ته کوم خبره کوي په دې زمانه کې چې اکثر اولادونه هغه سره مخالفت کوي، دې باعث کېږي چې دغه اولاد نه الله هم ناراض شي او پلار یې هم ناراضه شي، نو مور یې هم ترې ناراضه شي. نو د مور پلار خبره، نصیحت، د هغوی رهنمایي، هغوی څه وایي رهنمایي کوي، نصیحت کوي، دا د درد نه کوي، د احساس نه کوي، او د مهرباني نه کوي، د ترحم نه کوي. نو هغوی ته معلومیږي خطرونه چې ژوند تاسو خو ژوند کې نوي یاستئ، نو مور پلار ته معلومیږي. نو هغه کم شي نه منع کوي، کم کور ته منع کوي چې دې کور ته مه ځئ، کم ځای نه منع کوي چې دې ځای ته مه ځئ، کم کار نه منع کوي، نو هغه کې خیر ده. او چې تاسو هغه نه منع شئ، او که منع نه شئ نو کېدای شي تاسو ته عزت ته، ابرو ته خدای نخواسته څه ضرر ورسېږي، تاسو پسې خبرې جوړ شي، تاسو عزت کم شي، او تاسو
یو مشکل کې واقع شي، نو د دې لپاره چې تاسو مشکل کې واقع نه شي او الله تعالی درنه خفه نه شي، مور پلار درنه خفه نه شي، نو تاسو د مور پلار خبره ومنئ. په دې خوب کې سپوږمۍ نیول کېدل دا د پلار په خفګان باندې تعبیر کېږي. سپوږمۍ ډېر زیات تعبیرونه لري، یو تعبیر یې همدغه ده، د پلار په خفګان باندې، د مور پلار په خفګان باندې، خصوصا د پلار په خفګان باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. دغه جاینماز ته وایي چې بیا په اوري کې چې باران شي په خټو کې ناست یې، تاسو بیا جاینماز واچوئ او هغه بیا په خټو شوي وي، نو معنا دا چې تاسو کوم عبادت هم کوئ چې الله تعالی رحم در باندې وشي، یو لمونځ په خپل وختو کې یا د تهجد لمونځ راجګ شئ، نو په هغه کې بیا داسې یو شکایت یا داسې یو ګیله او یا داسې ناامیدي خبره او یا داسې یو غیر شرعي سوال یو شی کوئ چې هغه بیا خوند یې ځي، لکه یو شی یو کار کوئ او پوره یې نه کوئ، او د الله لپاره باید یو کار وکړئ، که دعا کوئ، که خیر غواړئ د الله نه، نو هغه شرعي مقاصد د الله نه وغواړئ، د چاته شر مه غواړئ، وارخطایي مې کوئ دعا په قبلېدو کې. والله تعالی اعلم. یو بل ورور دی چې هغه ویلي زما باندې ډېر حادثات او ډېر وقایع تېر شوي دي په شراکت کې، په کاروبار کې، ملګرو سره، د تره زامنو سره، نو هغه بیا نور خوبونه هم لیکلي دي او نور خوبونه هم لیږلي دي. هغه خوب تعبیر نه مطمئن شو، بیا ویلي چې دا نور خوبونه هم زه تا سره شریکوم. زه اکثر دا خوبونه ډېر وینم کور کې چېرته څه مسله کېږي، په ورونو لکه فیملي کس وي، نو یو څه حادثه زه یو خوب وینم. په دې کې بیا ما مولانا صاحب څو خوبونه ولیدل، خو یو څو پکې ډېر جالب دي. هغې کې یو داسې و چې موږ درې څلور کسان یو تر زامن یو کوی چې ټولو سره چرسي داسې غلا یې کړي، پولیس ورپسې، نو دوه درې کسان ناڅاپي هغه پولیس ونیسي وو، زه بچ سم ووځم ترې. د هغې بیا رزلټ داسې و چې لکه مطلب هغوی راته وشرمېدل، پوه شوې، هغوی ویل چې یاره کار مخته نه ځي، دا هغه پوه شوې، بیا وشرمېدل، لالچ مسله وه، ما نه یې معافي وغوښته، یو روغه پکې وکړه، بیا ملامتي یې ومنله. بل بیا داسې و چې یو ډېر غټ ماري، داسې ګمان کومه پوه شې چې یو 50 ګزه ماري، پوه شې، تور ماري لکه چې، نو هغه زه مړ کړم. دې باره کې زما ویډیو شته، هغه ویډیو وګوره. او مار زه مړ کړم. مار مړ کول دا ښه تعبیر لري، مار یو خیانت، یو غدر، یو دوکه تا سره کړې، دغه تا ختم کړی. مار هم نه دی چې کپچه مار ورته وایي څه وایي، د دغه برغم الوزیم داسې کله د ما د پښو منځ کې رامنډه کېږي، نو دا معنا ده مشکلاتو سره ته مخ وي، یو ځای ته ملګري تا سره بېوفایي کوو، ملګري تا سره صداقت نه کوو، دغه مسایلو نه ته خلاص شوې. خوب مې لیده، خوب کې یوه غوا وي، دا غوا ډېره سربه وي، ښایسته ډول غوا یي، داسې اوس مې لږ لږ به هغه مې هېر سوی مې، خو هغه غوا چې کوم وي دا بیخي داسې کمزورې سوي، بیا کمزوري سي، د لانجو په وخت کې مونږ چې د لابراتوار کې لانجې څه ټایم ورکړه سوی وي که نه، دغه ټایم کې دا بیا ښه، نو ته په خوب کې غوا ګورې، غوا نه مراد اما یو کال ستاسو د کاروبار ښه کاروبار و، ښه روان و، او بیا چې دا ډنګر شوي، معنا دا ستاسو کاروبار بیا خراب شو، د بې اتفاقي له لحاظه امنیت بدي نه کېدای شي په دې کې ته هم لږ ملامت یې، دا نور شریکان دي ملامت دي، نو په دې وجه باندې ستاسو لږ کاروبار لږ بیا خراب شو. بیا ډېر کمزوري سوي، نو چې کمزوري بیا دې نه بیخي داسې واقع شی جوړ سوی، مطلب داسې وزې شکل یې یا داسې یو بل شی، نو زه وایم چې دا څنګه ستاسو کاروبار باندې تعبیر کېږي چې غوا یې، غوا نه مراد یو کال، یعنې په یو کال کې تقریبا داسې شو ستاسو کاروبار ډېر ښه شو، روان شو، خو بیا وروسته یو کال نه وروسته دغه د وزې په شانته شو، دا غوا ته وایي، نو معنا دا چې دا کاروبار هم خراب شو، ضعیف شو، کم شو، بې اتفاقي راغی. والله تعالی اعلم. نو ستا خوبونه ستا د کاروبار په رابطه باندې ده، هر زامن دې څه دي، نو هغه شیان چې دي هغه بیا صحیح نه ده، چې تر زامن دې ته په داسې حالت کې کتلي چې هغه تا سره خیانت کوي، غدر کوي، دا شیطاني خوبونه دي. پرې ښه ګمان ساته په هر چا باندې، او کوشش وکړه سره خپل له طرفه هر چا سره ښه وکړي او ښه ګمان وساتي، نور هم انشاءالله تا سره ښه کوي. والله تعالی اعلم. السلام علیکم. مولوي صاحب په خیر صحت ښه ده؟ مولوي صاحب زموږ خاله یو خوب لیدلی، نو دا خوب داسې ده چې وایي زوی دپاره مې د رایباري دپاره خلک راغلي چې دا وګوري چې ده ته د خپل لور ورکړي، نو دا خلک چې سم راسي کور ته، نو دا ورته پرتو کمیس وکږي او داسې لوس لغړ ورته سملي، او نو مور یې وایي چې زه ورته یم چې ټیک شه چې خلک دي دا شرمېږي نه ورته، او نو دا وایي چې نه پروا نه کوي، وایي بیا وروسته دا پرتوګ مرتوګ واچوي، خو بیا هم داسې نیم کاله پرتوګ اچوي، زه ورته یم چې اوس خو وتړه، وایي چې په کیسه کې مه کېږه، نو دغه ډول خوب ده. مولوي صاحب دغه تعریف. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. تا خوب ما هېر شوی و، نو پاتې وکته، دا اول خوب داسې ده، دا په هغه باندې تعبیر کېږي که چېرته ده ځان یې لوڅ کړی ده او څه مرسته دی، ده خلک راغلي کتلو ته، او دا یم احساس داسې نه کوي چې زه شرمېږي، او هغوی هم څه راځي خلک ګوري ورته، هغوی هم احساس نه کېږي، او د ده حالت هم داسې چې د خپل ذکر د خپل دغه یې ورته نېغ کړي ښودلي په داسې شکل باندې کوي، بیا زور ښودل دي ده،
زور ښودل دي معنا داسې دی خپل غواړي چې ځان بر وښیي چاته کم رانه وړي غټې خبرې کوي او زور خپل ښیي په دغه باندې تعبیر کېږي او که چېرته داسې وي نه همداسې بې پروا غوندې ځان لوڅ کړي یو ښه پوهېږي دغه د ځان مې لوڅ ده او هغوی هم ګوري او غږ کوي چې دا څه کوي هغوی نه متوجه شوي یا څوک سره راځي هغوی هم پوهېږي چې دا د ځان لوڅ ده او دا خپله مالک هم پوهېږي چې ما ځان لوڅ ده او کوشش نه کوي د پټولو نو دا په هغه باندې تعبیر کېږي چې د رازونه افشا کېږي رازونه معلومېږي هر څه ورته خلک که په رښتیا باندې ډېره بارزي نو د دې زوی حالت چې دغه خلکو ته ښکاره ده یعنې دی به کوشش کوي چې خپل زوی داسې صفاتونه وکړي یا داسې صفات بیان کړي څه په دې کې نه وي دا دې نه کېږي ځکه خلک هر څه باندې پوهېږي لکه یو څوک چې کاري په ځان نه وي نو څه پاتې شو هر څه معلومېږي نو دغسې تعبیر ده نو دا مور بېچاره چې ده خاله دی یعنې معنا داسې ده ډېر کوشش کوي چې دا هلک خود خپل حد نه زیات وښیي هغه ته دا کار دی نه کېږي که چېرته خیښي کوي خپل کور او خپل هلک او خپل حالت اقتصادي دا د حد نه زیات ونه ښیي په دې کې دوی ته ګټه نه رسېږي تاوان کوي عزت یې کمیږي لکه زره یې ځان لوڅ کړي نو دا خو عزت سره کمیږي دې سره نو دغسې تعبیر داسې تشویشونه ډېر نه کوي ډېر د ځان پورته پورته نه کوي ډېر صفتونه ډېر نه کوي د خپلو د مالو څخه او دغه دغه هر څوک ورته ښکاري څوک چې راځي هغوی خپله پوهېږي چې کښېني پاڅېږي یا معلومات چې کوي مخکې نه پېژني الله تعالی اعلم مولوي صاحب یو بل خوب هم ده چې خاله مې وایي چې زه مې خپل مور ګورم په خوب کې دا د مور ویښتان مې چې دا تر ان وایي ډېر خپو پورې ان ډېر کته تللي یعنې ان کوناټیو پورېږي وایي او دا مړه سوې یم ده نو وایي زه ځان سره وایم چې وایي دا د مور د ویښتان مې څونه غټ سوي دي او دا یې ولې کمی نه نو لوڅ سر ده خو دا وایي را سره خبرې هم نه کوي همداسې روان وي نو قد یې وایي له هغه خپل قد نه وړوکی سوی او مور یې چې ده وفات سوې ده نو مولوي صاحب دا څه رقم تعبیر لري خپل مور یې لیدلی ده ستا خاله خپل خوب مور یې لیدلی ده ستا قد یې ټیټ سوی ویښته یې زیات سوي سر یې لوڅ ده نو قد ټیټېدلو نه مراد یعنې قد یې ټیټ سوی ده که عمر یې ورسره کم شوي داسې ښکاري چې یعنې بېرته خپل هغه ځواني ته تللی ده په داسې شکل کوي یا دا ښه تعبیر لري او که داسې وي څه نه د داسې کوم حالت کې چې دی وفات شوی د مور یې په همدې حالت کې وي او قدر ټیټ ښکاري ورته نو معنا داسې ده د خپل مور بې قدري کوي د مور یې نظر ته بیخي راځي نه هغه څه کوم کارونه کړي کوم خبرې کړي دي هغه شیان دی په نظر کې نه نیسي رواجونو پسې روان ده سیالي او شریکي کې بس د خلکو سره په ضد کې راغلی دا کار دی نه کوي معنا او دا سر لوڅوالي هم په همدې دغه کېږي چې د پرده و هغه کې هم دا سسته ده ښکاره دی ځکه دا مور څه ده د ده حالت ښیي د ده حالت ښیي دا اوس مور یې خو وفات شوی ده نو د ده اوسنی حالت ښیي چې دا مناسب نه ده د ده نو که دی لکه ستا خپل مور په دې حالت کې ووایي دومره بد معلومېږي نو دا هم اوس مور ده دا هم نور ته بد معلومېږي او دا ویښته یې څه ډېر اوږده شوي دي که ډېر بې ترتیب غوندې اوږده شوي بیخي بد معلومېږي بیخي اوږده شوي نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې د کورنۍ ورته ډېر تشویش کوي دا د خاله کورنۍ د مشران ټول که وفات دي او که ژوندي دي دا خاله د کوم خواروات ده په دې باندې تعبیر کېږي او که داسې وي چې دا په اندازه باندې دا ویښته دا مور یې څه وفات شوی ده ستا د خاله دا ویښته په دې خوب کې په اندازه باندې اوږد شوي مناسب اوږد شوي په اندازه باندې شوي نو دا په مسؤلیتونه زیات شوي دي د دا اوس د خاله دې دا حالت ښیي مسؤلیتونه یې زیات شوي دي او باید هر څه منظم کړي پرې نه دي دا کارونه وعلیکم السلام مولوي صاحب بلکل همدغه ډول خبرې بس دغه څه چې ویلې بس همدغه ډول کار حقیقت کې مو نو عین همدغه ډول کیسه ولا بس چې کوم کول همدغسې حقیقت و که نه نو الله دې سلامت لره نو دا هغه د خوبونو چې ورور لیږلی و یا تعبیر مې ورته ویلي او دواړو تعبیرونو سره یې موافقه وښوده چې بلکل همدغسې شته او دا هم د یو انسان د نیکبختي علامه ده چې ته یو غلطي کوې او الله تعالی تا بیا متوجه کوي دا هم وړه خبره نه ده بعض انسانان د هغوی په طغیان کې دي په غفلت کې دي هېڅ توجه خپل هم نه کوي او بل د چا نصیحت هم نه مني
او همداسې روان دي غرقېږي او خرابېږي او بعضې انسانان دي چې هغوی اصل خلک دي اصیل خلک دي ښه خلک دي خانداني کورنۍ او د الله تعالی د ارادې دغه په وسه کې ښه وي هغو کې نور ښه صفات وي نو هغوی څه غلطیانې کوي بیا الله تعالی متوجه کوي د خوب په ذریعه باندې هغه خلک بیا الله تعالی متوجه کوي نو دا خوبونه هم څه وو هماغسې خوبونه وو چې په دې ذریعه د دې خوبونو په ذریعه باندې الله تعالی مختصر تاسو متوجه کړي والله تعالی اعلم